سورة نوح دا مکی سورت تے پدی کی 28 آیتون دی او دو پدی کی رکوگانی دی. عام موضوع دی سورت کے اللہ سبحانہ وتعالی دا نوح علیہ السلام دعوت او دا دعوت طریقہ ذکر کردی دا چی دا منحج دی دا طول دعاتو دا پارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا بیا ورست دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وارثانو دا پارا طول تا اللہ جو گر طریقہ ازدکی. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يقينا من لقلو نوح عليه السلام قوم داغتا أن أنذر قومك بدي خبرتي وير وقوم خبل من قبل أن يأتيهم عذاب أليم مخكد دين تراب شيدو يتعذاب درناك. قال يا قوم إني لكم نذير مبين ويا غي قوم زما يقينا زتاسو لرا يردر كونك اخكار يما أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون چي بندگي وكيد الله او ويري قيدا غنا وتابداري وكي زما يغفر لكم من ذنوبكم وببخي تاسو تقنون استاسو ويؤخركم إلى أجل مسمى أو رستو بكي تاسو لرنيتي مقرر بوري. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر يقينا نيتد الله كالتي راشين نمشي رستو كيدي لو كنتم تعلمون كچرتتان سبويغي. پیغمبران خیر خواهی همیشه. نوح علیہ السلام خپل قوم ته وی زمانه دعوت ومنئ الله بدل ګناهونه وبخي یو وخت پورې بدل فائدې درکې او نیټې پورې. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ويا غير بزما يقينا ما دعوت ورکو قوم خپل تشپا ورز دی دومره کوششونو باوجود 900 کال هغه دعوت کړی 900 کال او هغوی نه ده منلی. نو بیا هغه خپل الله ته شکایت وکړو ویا الله ما خپل قوم له دعوت ورکړی شپه ورځ فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نو زیاته نه کړه دوی لره رابللو زما مګر تیښته زما د دعوت سره دوی ښه تیښته کوي. وإني كلما دعوتهم أو يقينا زهر كلتش دعوت وركم دوي لرا لتغفر لهم دي دپارة بخانو كي تدويتا جعلوا أصابعهم في آذانهم گرزي دوي قوتي خبلي بغوغنو خبلو كي واستغشوا ثيابهم أو زان پتكي پجامو خبلو كي وأصروا واستكبروا استكبارا أو كلكشي پزد باندي او لوی کئی پا لوی کولو سرا. یا اللہ وی هر کل چی دوی لدعوت ورکم نو پا غوگونو کی گوتی کیری او پا زن دا جامی رواری زمان زن پت کی پا تکبور سر لعرش. نوح علیہ السلام یو طریقم ندا پریخو دی بیاوی ثم انی دعوتهم جهارا بیا مارو بلل دوی اخکارا پت دعوتم شویده نو اخکار دعوتم شویده. ثم انی اعلنت لهم بیا ما اعلانو کدویتا واسررت لهم اسرارا او پٹی پٹی خبری میں اکڑی دویتا پا پٹو خبرو سرا. فقلت استغفروا ربکم نماوی دویتا بخان غوالی دخپل ربنا انہو کان غفارا یقیننا غدیرا بخان کون کے يرسل السماء عليكم مدرارا راو بلیگی باران پتا سباندی شیبی شیبی یا پر لپسی. گوره دا فائدی دا استغفار دی چی سوک دا اللہ نا بخانه دیر غواری کنا او استغفار دیر وی نو اللہ بدا بانی باران رو وری ویمددکم بأموال وبنین او زیاد بکی تاسو لره مالون او زامن ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا او بگرزی تاسو لره باغون او بگرزی تاسو لره نهرنا. ما لكم لا ترجون لله وقارا سوجر تاسو لره چی امید نساتی اللہ لره دا عزت او دا قدر.
په بله طریقه اوس په بل طرز بیان دی څه چل تاسو له دومره خراب خلک یې تاسو چې د الله قدر نه کوئ د الله عزت نه کوئ او ګورئ الله ته وقد خلقکم اطوارا او حال دا چې هغه پیدا کړي تاسو په مختلفو حالتونو کې ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا آیا نګورئ ته چې څنګه پیدا کړي دي الله واسمانونه لاندې باندې یا نګورئ تاسو وګورئ که نه څنګه الله پیدا کړي دي اسمانونه لاندې باندې آیا نګورئ تاسو چې څنګه پیدا کړي دي الله واسمانونه لاندې باندې وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې د سپومۍ په دې کې رڼا وجعل الشمس سراجا او ګرځولې د نور ډیوه بلیدونکي والله انبتكم من الارض نباتا او الله را زرغون کړي تاسو د ځمکې نه په را زرغونولو سره انسانان الله د خاور نه پیدا کړي د ځمکې نه کن ثم يعيدكم فيها بیا به واپس کی تاسو په هغې کې ویخرجکم اخراجا او راوباسي به تاسو په راویستو سره بیا به دغې ځمکې له ځئ او بیا به الله د هغې نه راوباسي والله جعل لكم الارض بساطا او الله ګرځولې د تاسو لره ځمکه خوره لتسلكوا منها سبلا فجاجا دې دپاره چې روان شئ تاسو د دې نه په لارو پراخو کې د نوح علیه السلام دې عجیبه تقریر او وعظ په هغوی باندې هېڅ اثر ونه کړو د هغوی عناد نور هم زیات شو نو بیا نوح علیه السلام خپل رب ته شکایت وکړو قال نوح رب انهم عصوني اوی نوح علیه السلام اے ربا زما یقینا دوی نافرمانی کړې ده زما واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا او تابعداري کړې ده د هغه چا چې نه دی زیات کړی هغه لره مال د هغه او بچي د هغه مګر تاوان په مالدارانو خلکو پسې ورپسې شوي دي زه یې پرېښودی او هغه مالداران چې د هغه مال او د بچو د لاسه هغوی ښه په تاوان کې پرېوتي دي ومکروا مکرا کبارا او چلونه جوړ کړي دي دوی په چلونو لویو سره هغوی دا ووي چې دا کشران ګمراه نه شي وقالوا ووي لا تذرن آلهتكم مه پرېږدئ معبودان خپل ولا تذرن ودا ولا سواعا او مه پرېږدئ ود او سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا او يغوث او يعوق او نسر دا چې د پرې نه دي د خپل بوتان ګورئ مضبوط یې راونیسئ وقد اضلوا كثيرا او یقینا دوی ګمراه کړي دي ډېر خلک نوح علیه السلام وایي چې الله دې مالدارانو ډېر خلک ګمراه کړل ولا تزد الظالمین الا ضلالا او مه زیاتوه دې ظالمانو لره مګر ګمراهي خپه د دوی نه انجام مما خطیئاتهم اغرقوا د وجې د ګناهونو د هغوی نه غرق کړی شو هغوی فادخلوا نارا نو داخل کړی شو اور ته فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا نو ونه مومو هغوی د ځانونو دپاره بغیر د الله نه هېڅ مددګار هېڅوک یې ونه مومو د الله نه علاوه څوک نه و چې د هغوی سره مرسته کړې وې وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا او نوح علیه السلام اے ربا زما مه پرېږده په ځمکه باندې د کافرانو نه هېڅ ګرځېدونکې یا الله وایي دا ټول ختم که نوح علیه السلام یې دومره غوسه کړی او دومره یې خفه کړی او وجه دا ده هسې م الله هغه ته ویلو چې نور تا سره څوک ایمان نه راوړي یا الله چې نور څوک ایمان نه راوړي نو بیا خو ټول ختم که انك ان تذرهم یقینا ته که چېرته پرېږدي دوی لره یضلوا عبادک ګمراه به کړي بندګان ستا
ولا يلد إلا فاجرا كفارا او نزيږي دوی مگر بدکار لوی کافر چې دوی نه پات پیدا کیږي هم د دوی په شانی نو یا الله ختم کړه الله ټول ختم کړه هغه خیری د نوح علیه السلام الله قبول کړي دي رب اغفر لي ولوالدي اے ربا زما بخانو کما ته مور او پلار زما ته دا پکې نوح علیه السلام دعا وکړه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات او هغه چاته چې داخل شي کور زما ته ایماندار او ټولو مؤمنانو سړو او مؤمنو ښځو ته چې زما کور ته څوک راننوځي د ایمان په حالت کې وي الله ته یې وبخه مطلب دا چې څوک زما سره د کښتۍ ته رادننه شي او باقي چې څومره مؤمنان دي سړي دي که ښځې دي وي الله په ټولو رحم وکړه ولا تزد الظالمين إلا تبارا او مه زیاتوه دې ظالمانو لره مګر تباهي او یالله ظالمان خو ښه ډېر تباه که